سلامونه افغانان ورونو. زه نه پوهېږم دا سړی څوک ده څه کاره ده، خو دومره پوهېږم چې خبرې یې سمې کړي. مخکې له دې چې ویډیو ته ورسو، که موږ او تاسې دغه کوم ځوانان چې په اروپا کې اوسېږي، که تاسې د اروپایانو شخړې لیدلې وي یا کوم مشکل کې چې دوی مخ کېږي یا په چا باندې شکې کېږي سره، هر څومره مشکلات چې دوی له خپل دولت او له خپلو پولیسو سره لري، خو یو نوع یو رقم یو قسم اعتماد په خپل دولت باندې لري او تر ټولو اوله خبره یې دا وي چې زه پولیسو ته زنګ وهم. باقي دا ویډیو ګورو سره او لږ به په د خپل ګریوان کې سر کته کړو چې موږ او تاسې له خپلو دولتو سره څومره همکاري کړې ده. متاسفانه چې په تېرو 20 کالو د جمهوریت کې کله به چې یوه پیښه کېده یا یو چا باندې به شکې کېدو او چا به چې دولت ته زنګ وهه، مخکې له دې چې هغه شکمن کس به یې ونیوه، اول به یې ته راونیولې او سم به یې ودربولې. क्या हुआ? कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई. بیا به یې له تا تحقیقات شروع کړه، له تا به یې پوښتنې شروع کړې، تا نه به یې پیسې غوښتې، په 100 لارو چارو. سړي به خپل کار کړی و، له هغې نه مخکې به ته بندي وي او په کلو کلو به زندان کې پروت وي یا به د پیسو تقاضا وي دسکه کېدي. نو دغه یو نوه فاصله رامنځته کړه د دولت او د ملت ترمنځ. خو دولتونه هله قوي کېدی سي چې کله ملتونه یې تر شا ودرېږي. باقي ډېرې خبرې نه کوم، دا ویډیو ګورو سره او پس له هغې ستاسې نظریات په کامنټ کې زه لولم او انشاءالله په هغسې موضوعاتو باندې به ویډیو جوړه. موږ تاسې یو نوع دندې د یو مختلف یونیفورم تر عنوان لاندې مختص کړي دي چې دا ډېر ستر ظلم ما تاسې کولی زیات صاحب. نوره نړۍ کې دا نشته دی. ما په د متحده عربو کې ژوند کړی د 5 کاله علي زیات صاحب. هلته هر عرب ځان ته CID وایي. هر فرد چې هلته د لوکل ده یا از یو اوسېدونکی ده ځان ته CID وایي، یعنې د استخباراتو کارکوونکی وایي. یو نفر چې د پولیسو هم نه وي، شرطه چې نه وي، هم یو څوک غلط کار وکړي، دوی د پولیسو کار ترسره کوي. مګر ما او تا د پولیسو کار پولیسو ته پرېغوستی ده، ښاروالۍ مو ښاروالۍ ته پرېغوستی ده، ترافیک مو ترافیکو ته پرېغوستی ده. ما او تا د دغه نظام په ساتنه کې، د حکومت په جوړونه کې، د بریا او پرمختګ برخه کې هیڅ ونډه نه اخلو. ځکه دغه اکد سره وایو، یعنې دغه فکر باید ځان سره غوره کړو، دې نه وروسته ځان سره وایو چې د هر نوع بېنظمي پر وړاندې هر افغان درېږي. بغه که وزارت داخله کې وي، که وزارت دفاع کې وي، که عدلیه وزارت کې وي، که هر وزارت کې وي یا وزارت کې نه وي، که دکاندار وي، موټروان وي، که عادي فرد د ټولنې نه هم وي، د نظام ساتنه، د حکومت ساتنه، د دغې خاورې ساتنه، د دغه افغان ساتنه ورباندې فرض عین دی. دا به نه وایي چې زه نظام کې دنده لرم او زه نه لرم، زه مجاهد وم او زه نه وم، زه اماراتي وم، زه جمهوریتي وم، زه خلقي وم، زه حزبي وم، زه هغه ګوند وم، زه دغه ګوند وم. یعنې دې نه وروسته راځي دغه حس ځان سره واخلو چې هر څوک وم، تر هر عنوان لاندې وم، که دولتي وم که عام ولس یم، د دغه نظام ساتنه، د دغه حکومت ساتنه، د دغه افغانستان ساتنه، د دغه عام ولس ساتنه پر ما او تا باندې فرض عین شوله. زه او ته به د هر نوجنۍ پر پیښو پر وړاندې سره درېږو، تر پرونه پورې نه کېدله. ځای صاحب محترم، زموږ او ستاسو پر وړاندې به جنۍ پیښې سره کېدلې، موږ به ویل چې ما ته یې څه، هغې به ویل چې ما ته، زه دې به ویل چې ما ته یې څه. د خاورې مسله کینن باید څوک ځان مسؤل وبولي. هر فرد د ټولنې باید ځان مسؤل وګڼي چې تر څو دغه فرد دغه 40 میلیونه نفوس ځان ته ملي اردو خطاب ونه کړي، ځان ته پولیس خطاب ونه کړي، ځان ته د عسکر خطاب ونه کړي، دا ټولنه سر نه جوړېږي. او پولیسو هم باید داسې روند او داسې چلند سره خپل غوره کړي چې تر څو پولیس او ولس ځان دوه ګوتې لاس وګڼي، تر څو ځان ته وایي چې زه هم ساتونکی د خاورې یم او پولیس هم ساتونکی د خاورې دی. یعنې دومره دوستي انډیوالي د پولیس او د ولس ترمنځ یو شي. هر کله چې پولیس او ولس یو شلو، هغه نظام ساتل کېږي، هغه حکومت ساتل کېږي، هغه حکومت پرمختګ کوي، هغه مملکت پرمختګ کوي، هغه دولت پرمختګ کوي. ولو که هغه د هرات پر هغه سر کې وي، که هغه د ننګرهار په هغه سر کې وي، که د بدخشان په لوړو غرونو کې وي، که د پکتیا په ښایسته دښتو کې وي. یعنې هر فرد ته دغه احساس باید ورکړل شي چې ورسېږي چې ته دغه خاورې پولیس یا ساتونکی